د شوګیرو سره جوړه شي یا په غمو وړه وړه شي او د مور په کور باندې زړه شي او د سرې ډولۍ په ارمان مړه شي نصیب دې مشه په نکریزو سره لاسونه. السلام علیکم. د نظم نه مخته یو څو شعرونه دي چې ویر کوم غوغا کوم تا پسې جړا کوم، ویر کوم غوغا کوم تا پسې جړا کوم، ګرځم په هر زیارت ذکر د الله کوم، ګرځم په هر زیارت ذکر د الله کوم، ته صرف امین کوه بس زه به دعا کوم، وی ویل او وی خندل همدرد زه به تا کوم. اوس یو وړوکی غوندې نظم ده، آزاد نظم ده، عنوان یې ده هغسې نه یمه. اوس ډېر ښه یمه هغسې نه یمه، اوس ډېر ښه یمه هغسې نه یمه، تا چې راکړي وو نو یا په زړګي داغونه، هغه له درده نه ډک تنکي تنکي داغونه، هغه غمو د لاسه او وسوسو د لاسه، ښه سوځېدلی ومه ښه دردېدلی ومه، ما دې په رب قسم وي ښه جړېدلی ومه، هغه غمو د لاسه او وسوسو د لاسه، ښه سوځېدلی ومه ښه دردېدلی ومه، ما دې په رب قسم وي ښه جړېدلی ومه، هغه د مخکې په شان بیمار په زړه نه یمه، هغسې نه یمه هغسې نه یمه. خو اوس زه مهرباني دې کوم یا سوال زاري دې کوم چې ور لاس رانه وړې زما د زړه پر هر تا، زما د زړه دې ویر تا، کني بیا بیا هغه شو کني بیا بیا تازه شو، ما به په غم ککړ کې ما به له کار وباسې ما به له کار وباسې، کني بیا بیا هغه شو کني بیا بیا تازه شو، ما به په غم ککړ کې ما به له کار وباسې ما به له کار وباسې، بس ته دې هلته ښه بس زه دې دلته ښه یم، همدرد دعا به کوم رب دې خوشحاله ساته رب دې آباده ساته، بس ما یوازې پرېږده دې زندګي کې ګوره دې ملنګي کې ګوره، اوس بې له تانه ګوره زه بلا ښه یمه هغسې نه یمه هغسې نه یمه.